بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د کورلډرا څلورم کلاس ده. په دې کلاس کې به په پیک ټول او شیپ ټول باندې کلاس اخلو. نو راځو په کورلډرا کې په پیک ټول باندې او شیپ ټول باندې بحث کوو. نو د هر څه نه مخکې موږ یو ټاکلی شیپ ټاکلی اندازه شوی شکل لیاوټ تیار خلاص کړی ده. صحیح ده. او کنه که تاسو غواړئ چې نوی لیاوټ خلاص کړو نو د هغه په خاطر نوی سایز اخلو. نو دې ځای نه دلته په دې پلس جمع نښې باندې به کلیک کړئ. نو دلته چې راشئ تاسو سره به دا وینډو خلاصه شي. په دې کې تاسو ما چې د یو بزنس کارت سایز انتخاب کړی ده چې موږ سره یې برې 3.15 انچه ده او هایټ یې اوچتوالی 2 انچه ده. صحیح ده. نور سایز یې RGB مې انتخاب کړی ده، د اندازې واحد انچ ده. صحیح ده. او موږ سره د پیج سایز چې ده بزنس کارت ده. الریډي دلته څه شوی ده، مخکې نه دلته انتخاب شوی ده. که تاسو کوم پیج انتخابوئ پیج انتخاب کړئ، خو ما دلته بزنس کارت تیار انتخاب کړی ده. صحیح ده. او دلته به زه د دې ته نوم هم ورکوم چې کلاس نمبر سوم څلورم، او دلته به رزولوشن 300. صحیح ده. اوکې کوم. صحیح ده. نو دا به بیرته بند کړم. صحیح ده. دا دویم کوم شاغت شو مخکې چې کوم یو اندازه موږ خلاصه کړې وه. نو زموږ کلاس 4 لیاوټ تیار خلاص ده. نو راځو د هر څه نه مخکې په پیک ټول باندې بحث کوو چې موږ سره په کورلډرا کې په پیک ټول د څه شي دپاره استعمالیږي. نو دا هر څه نه راځو دلته مخکې کله چې موږ دلته په شیپ ټول باندې کلیک کړو نو تاسو وګورئ چې او دلته داسې چې زه یو په شیپ ټول باندې کلیک کوم نو د شیپ ټول مربوطه ریبن به خلاص شي. او که چېرته زه په پیک ټول باندې کلیک کوم د پیک ټول ریبن کې خپلې مینیوګانې مطابق پر مینیو هر یو ګروپ په ګروپ کې خپل کمانډونه نو مطلب یو ریبن به خلاص شي. صحیح ده. نو هر چېرته چې په دې پیک ټولز باندې کلیک کوئ نو د هغه مربوط د هغه ټول مربوط ریبن به دلته خلاصیږي. خو راځو د هر څه نه مخکې راځو په پیک ټول باندې بحث کوو چې پیک ټول څه کاره ده. مخکې په ډېرو مواردو درسونو کې د اړتیا وړ درسونو کې موږ پې بحث وکړه. خو راځو اوس دقیق کار کوو چې څه معنا پیک ټول. نو پیک ټول راځو اول د هر څه نه مخکې راځئ دلته ګورئ تاسو فکر که چېرته موږ په پیک ټول باندې کلیک کړو دلته موږ سره یو سایز راځي سایز بار. نو دلته موږ سره ګوره مختلف ډوله څه دي سایزونه دي. که غواړئ چې مطلب A4 لکه مطلب A4 سایز پیج د پرنټ دپاره د پرنټ مربوط ایریا ده او د کارت خپل د کارت بزنس کارت لیټر کسټم A4 لیګل. نو مطلب تاسو چې کوم یو انتخابوئ هماغه اندازه به دلته خلاصېږي. که چېرته زه A4 خلاص کلیک کوم نو A4 سایز به موږ سره خلاص شي. که چېرته زه مطلب کسټم کلیک کوم کسټم مطلب چې ته خپله دلته هغه ورکړې اندازه ورکړې او دلته دا خلاص شي. نو او که چېرته زه دلته C5 خلاص کوم نو صحیح ده. نو C5 اندازه به دلته خلاص شي. او که چېرته زه دلته بزنس کارت خلاص کوم بیرته به بزنس کارت خلاص شي. نو دا موږ سره چې ده د اندازه کولو ایریا ده. صحیح ده. او دلته موږ سره بل چې دا د ایکس د اوچتوالي او د باروالي اندازه دلته موږ انتخابو. مطلب د بزنس کارت نارملی انټرنیشنل صحیح ده د بین المللي په سطحه د دنیا په سطحه موږ سره په ډیزاین کې صحیح ده نارمل کارت ډیزاین یا بزنس کارت خپله د تجارتي کارت ده، که هغه د دوکان کارت که هغه د یو ادارې کارت نو هغه نارملی د هغه بر به موږ سره 3.15 انچه وي او اوچتوالی به 2 انچه وي. صحیح ده. او بل موږ سره پورټریټ او لینډسکیپ دی. که غواړئ چې مطلب ته څه وکړي لینډسکیپ انتخاب کې انتخاب ته تیار پورټریټ انتخاب پورټریټ ته به بدل شي. صحیح ده. او نو بل که چېرته مطلب تاسو غواړئ چې د اندازې واحد تبدیل کړئ د دې ځای څخه تبدیلوی شئ. صحیح ده. نو یو مختلف شکله د اړتیا وړ کمانډونه دلته اپلای کیږي. او دا دوه ځانې کمانډونه چې دي دا د پیج سره
دلته پیج تاسو ګورئ دلته چې مطلب که چېرته زه دې باندې پلس د جمع نښې باندې کلیک کړم نو دلته یو پیج خلاصېږي پیج 1 پیج 2 صحیح ده. نو فی الحال زه په دې پیج 1 کې کار کوم چې دې باندې زه شیپ باندې ډبل کلیک کوم دلته یو شیپ خلاصېږي. که چېرته پیج 2 ته زه لاړ شم نو دلته هغه شکل نشته ده سایز شته خو شکل نشته ده صحیح ده. او نو مطلب دا د دغه مواردو لپاره استعمالیږي خو په آینده کلاسونو کې به دا دوه کمانډونه موږ تر بحث لاندې نیسو چونکې اوس دلته ضرورت یې نشته ده ځکه چې که چېرته موږ یو پروجیکټ کوو صحیح ده نو پروجیکټ به زموږ په مختلفو پیجونو کې اوسي نو په دې خاطر دغه دوه کمانډونه به موږ په بعد کې په آینده کلاسونو کې وایو. او بل دې پسې موږ سره دا څه ده شیپ ټول ده دا تر ټولو زیات استعمالیږي په کورولا کې تقریبا 80% 50% موږ سره شیپ ټول استعمالیږي. دلته که چېرته زه په دې کلیک کوم نو دلته د کرسر د دې پوینټر د شکل هم بدلیږي نو چونکې دلته څه عملیه نه ترسره کېږي دا په دې خاطر چې ته کورولا ماته وایي چې ته یو شکل دلته اضافه کړه چې تر څو زه مطلب یو کار پرې ترسره کړم. نو دا زه راځم نارملی دې ځای نه یو شکل اخلم صحیح ده یو شیپ اخلم دلته زه شیپ مې خلاص ډرا کړه صحیح ده رسم که نو په دې خاطر چې زه اوس راشم شیپ ټول ته نو دلته شیپ ټول به موږ سره څه شي فعاله شي. تاسو وګورئ چې شیپ ټول موږ سره څه شي فعاله شه. نو مخکې خو د دې شیپ نه بغیر چې که چېرته زه بېرته کنټرول زیډ کړم صحیح ده بیخي نشته مطلب هغه سپینه ورقه شو یو پرنټ ایریا د ورک ایریا د ورک سپیس ده نو مطلب ده کې موږ سره شیپ نشته دلته دغه شیپ ټول موږ سره کار هم نه کوي. نو شیپ ټول د شیپ سره کار کوي صحیح ده. نو دلته ما یو شیپ واخیسته نو اوس راځم شیپ ټول ته صحیح ده. په شیپ ټول کې تاسو ګورئ اول موږ سره د دلته د ایکس او وای واحدات دي. ګوره که چېرته زه د ایکس قیمت دلته څه کړمه یو منټ زه یو منټ دغه شیپ چې ده زه د پرنټ ایریا په سنټر کې راولم نارملی زه پی پریس کوم نو پرېږده چې دا د پیج سنټر دپاره استعمالیږي. موږ په الاینمنټ کې ویلي وو چې پی موږ سره د پی کله چې په پی پریس کوم نو پی دا شکل به د پرنټ ایریا په داخل کې ځای پر ځای شي صحیح ده. که چېرته زه دلته څه وکړم که چېرته زه د ایکس قیمت دلته 1.15 ده او که چېرته زه دا مطلب 2 کړم نو دا به د وای په محور باندې څه کې حرکت شروع کړي صحیح ده د ایکس په محور ساري صحیح ده. او که چېرته زه دا 3 کړم همداسې دا به حرکت کوي صحیح ده ښي طرف ته ځکه چې د ایکس محور لاندې پروت ده صحیح ده داسې موږ سره پروت ده. نو په دې خاطر زه بېرته کنټرول زیډ وهم کنټرول شیفټ زیډ بېرته مې عادي حالت ته راوسته. که چېرته زه اوس د وای په محور کې تغییر راولم دلته به زه دا 2 کړم نو تاسو ګورئ چې د ایکس په محور چې ایکس محور موږ سره عمودي ده صحیح ده نو دا داسې پورته غځېږي پورته حرکت کوي. او همدارنګه بل موږ سره ده که چېرته موږ د په اوږدوالی یا په مطلب په اندازه کې یې تغییر راولی یا صحیح ده که چېرته مطلب تاسو غواړئ چې دا اندازه زه لږ څه کوم د لږ اندازه چې ده په ډبلوالی زه لږ څه سیوا کوم نو په دې خاطر تاسو دلته به راشئ څه وکړئ اوس دلته 2.045 ده که چېرته زه دا 3 کړم نو دلته تاسو وګورئ په دې شکل کې به تغییر راشي صحیح ده. نو څه شه پلنوالی یې لږ زیات شه کنټرول زیډ وهم چې بېرته عادي حالت ته راشي همداسې زه که چېرته زه د اوچتوالی غواړم چې لږ زیات کړم نو همداسې ته کولی شئ چې مطلب اوچتوالی هم ورته زیات کړي. نو دلته زه 3 په اندازه د دې اوچتوالی زیاتوم او انټر وهم تاسو وګورئ چې د شکل هایټ اوچت زیات شه مطلب صحیح ده. بېرته کنټرول زیډ وهم چې عادي حالت ته راشي او صحیح ده که چېرته مطلب غواړئ چې تاسو دغه کوم اندازه چې دا لاک یا نو په دې ځای څخه لاکوی شي او بل موږ سره دلته چې د زاویې په اندازه مطلب که غواړئ چې په کومه ځایو باندې دا تاسو دې ته تاسو روټریټ مطلب تاو ورکړئ یو قسم حرکت ورکړئ. کله که چېرته زه په دې شکل کلیک کوم دلته به زه لږ رنګ هم ورکړم چې تر څو دا دقیق معلوم شي. دلته ما دې شکل ته رنګ ورکړه او راغلم دلته مې څه کړه د څه وکړم د 45 درجو په اندازه ما څه کړه دې ته حرکت ورکړه. نو تاسو وکړه چې دا شکل داسې حرکت یې ومومه او بېرته کنټرول زیډ وهم صحیح ده. که چېرته زه غواړم مطلب
180 درجې دې ته زه 180 درجې خو تیار پروت ده نو زه به 13 درجې حرکت ورکړم. صحیح ده. نو تاسو وکته چې د ایکس په محور د وای محور باندې څه وشو 18 درجې د حرکت خوړه مطلب لږ راتاو شه. بیرته کنټرول زیډ کوم چې عادي حالت ته راشي. بل موږ سره دا دلته موږ سره مهم زیاتره چې استعمالیږي دغه راوند کارنر مطلب دا که غواړي چې دا کنجونه د شکل مطلب که غواړي چې دغه شکل کنجونه څه کې دا څه کې لږ یا په داخل کې شکل په داخل کې تاو کې یا بیرون. نو راځو زه غواړم چې دغه شکل څه کوم چې لږ څه لاندې کرف کوم. صحیح ده. نو زه راځم دا شکل انتخابوم. نو دا شکل ما انتخاب کړ راغلم شیپ ټول ته. شیپ ټول کې دا راوند کارنر باندې مې کلیک. نو که چېرته زه دغه نقطه داسې کلیک کوم او ماوس پرې راکاږم نو تاسو وګورئ چې شکل د څلورو طرفو نه څه شه کرف شه. نو بیرته کنټرول زیډ وهم. مطلب که غواړي چې دې طرف نه څلور کنجۍ تاو کړي نو بیا هم هماغه شکل ته ځي او که چېرې څلور اړخون نه نو بیا سوال دا هم پیدا کېږي مطلب یو کس غواړي چې مطلب صرف د دغه نقطې نه زه څه کوم کرف ورکوم. نو که چېرته زه تاسو ګورئ چې دغه شکل ته که چېرته زه دې ته ځیر شم نو دا نقطه هم سپینه ده او څلور وړه نقطې سپینې دي. که چېرته زه په دې باندې کلیک کوم. صحیح ده. په دې باندې کلیک کوم نو دا نقطه یې موږ سره څه شوه توره شوه مطلب د دغه کنج نه به صرف هغه شیپ څه کېږي کرف کېږي. که دې باندې زه ماوس په چیق ونیسم او راکاږم یې لږ نو تاسو ګورئ چې د یوې نقطې نه موږ سره څه شه دا شکل موږ سره راوند شه. صحیح ده. راوند شه. کنټرول زیډ وهم. اوس تاسو وګورئ چې څلورو خوړو نه څلورو اطرافو نه کنجونو نه دا شکل انتخاب شوی ده. ګورئ نقطې تورې دي. دغه کله چې دا نقطې تورې شي مطلب شکل انتخاب شوی څلورو خواو نه. او که چېرته مطلب په دې یو نقطې باندې کلیک کړي دا درې نورې به سپینې شي دا یو خانه به توره شي. تاسو وګورئ دغه درې خانې څه شوې سپینې شوې دا یوه یې توره شوله. نو که چېرته زه د دغه نقطې نه غواړم چې دا شکل دا شیپ راوند کړم نو تاسو وګورئ چې د دې نقطې نه ما د شکل څه راوند کړ. کنټرول زیډ ووایم چې بیرته عادي حالت ته راشي نو بیا د کنټرول زیډ په وهلو سره شکل بیرته عادي حالت ته راځي او څلور نقطې څه کېږي سلیکټ کېږي. بل موږ سره دا چې غواړئ مطلب دغه شکل څه کې د کلابسډ کارنر مطلب غواړي که چېرته دا شکل په دغه رقم انتقال کې راوند ورکړي. ګوره که چېرته زه په دې باندې کلیک کوم او دا راډریک کوم نو تاسو وګورئ چې دا شکل د دې د تیر عملیې سرچپه کار پې ترسره کېږي. مخکې به د بیرون نه د دننه نه بیرون کرف کېده اوس د بیرون نه دننه نه کرف کېږي. صحیح ده. بیا وګورئ چې کنټرول زیډ مو بیرته عادي حالت ته راغی خو شکلونه نقطې څلور څه دي سلیکټ دي. که چېرته زه په دې باندې راډریک کوم نو څلور وړه نقطې تیارې تورې دي سلیکټ شوي دي نو څلورو خواو نه دا شکل به لږ راتاو شي. تاسو وګورئ مطلب زما راتول مطلب دا و چې دا څلورو خواو نه دا شکل به لږ لږ مربوطه اندازه باندې به څه شي لږ راکش شي شکل. نو دا و تاسو وکتل چې شکل په دې رقم ته ځان اختیار کړه. بیا کنټرول زیډ وهم. همدارنګه که چېرته دا انتخاب کوم او بیا راشم دا نقطه کلیک کوم نو تاسو وګورئ چې صرف د یوې نقطې نه د دې شکل د دې خط په شکل باندې ځان یې څه راټول کړه. بیا کنټرول زیډ وهم. بیا کنټرول زیډ وهلو سره څلور نقطې څه شوې سلیکټ شولې. که چېرته زه دا راډریک کړم څلور خواو نه به خطي شکل باندې ځان راټول کړي. نو تاسو وګورئ چې په دې کمانډ سره موږ سره دا شکل دې مطلب دې رقم ته څه شه ځان اختیار کړه. بل موږ سره دلته دا که غواړئ چې مطلب یو غواړئ چې یو کنج یو رقم په یو اندازه باندې څه کې د اندازې په د واحداتو په اندازه باندې مطلب د 1 په اندازه 3 په اندازه 0.1 نو ستاسو د خوښې اندازې باندې که غواړئ چې څه کوي کرف کوي یا راتاوې کوي راټولې کوي نو د دې ځای څخه کوی شي. زه راځم دا اول دغه ډیزاین انتخابوم. زه راځم دې باندې مې په دې نقطه مې کلیک کړه. صحیح ده. ځکه چې دا حالت هم موږ سره
ځکه چې دا حالت دغه خانه موږ سره د دغه کونج دپاره ده او دا خانه د دې کونج دپاره ده او دا خانه د دې کونج دپاره ده او دا خانه د دې لاندې کونج دپاره ده. ګورئ راځم زه دغه نقطه سلیکټ کوم. ګورئ مخکې چې زه په دې کلیک کوم نو هغه خطا سلیکشن نه خطا کېږي، دا سلیکټ کېږي. که زه راځم دا څه کوم یو په یو سلیکټ کوم. دا مې سلیکټ راغلم، دلته مې اندازه پې زیاته کړله. تاسو ګورئ چې دې شکل ته څه کېږي بدلون راځي. صحیح ده. که دا داسې په چک ونیسم نو تاسو وګورئ چې په ډېره اندازه باندې دلته څه راغی، هماغه بدلون راغی. کنټرول زیډ وهم. صحیح ده. چې بیرته عادي حالت ته راشي او راځم دې نقطې ته څه کومه کرف ورکوم، لږ راغونډوم، اندازه زیاتوم. د دې څخه اندازه زیاتېږي. راځم زه وایم چې دغه نقطې ته کرف ورکوم نو راځم دې خانې ته په دې خانه باندې کلیک کوم. صحیح ده. نو شکل مې په دې رقم ته راټول کړ. راځم د دې خانې نه هم لږ راټولوم. تاسو وکتل یو دا خانه مې پرېښې ده ځکه چې دلته واحدات څه کومه نه دي اخیستل شوي. که چېرته زه دلته لږ دلته صفر ده ځکه چې دا نقطه دا خانه د دې نقطې دپاره ده. دا نقطې باندې کلیک کړم او دلته اندازه زیاته کړم نو تاسو وګورئ دا شکل د دې طرفه هم راټولیږي. نو تاسو وکته چې هغه مستطیل په دغه شکل باندې هغه مستطیل اوس په دغه شکل باندې بدل شه. صحیح ده. بل موږ سره دا شکل به زه بالکل ختم کړم. صحیح ده. یو بل شکل به واخلم. صحیح ده. او راځم څه کوم په دې خاطر چې دغه دوه خانې څه کومه د میرر ورټیکل یا میرر هارزنټلي ده نو په دې خاطر زه راځم دغه عملیه ترسره کړم. دا شکل د هغه کوم د دې خاطر د دې دپاره اسانه طریقه څه ده، صبر چې دا زه یو دفعه بېرته ډیلیټ کړم. صحیح ده. امپورټ په امپورټ کې به زه دغه شکل انتخاب کړم. صحیح ده. او دلته به یې واچوم. نو تاسو اوس ګورئ دې بدلون ته. که چېرته زه راشم دې شکل ته نو دا د دې شیپ ټول لکه د دې شیپ ټول د دې او د دې پکچر اوبجیکټ سیم ټو سیم یو شی دی. صحیح ده. نو تاسو وګورئ دلته به لږ واضح شي، په شکل کې صحیح نه ښکاري. صحیح ده. که دلته زه دې ته رنګ ورکړم صحیح ده او دا الټه راتاو کړم بدلون پکې نه ښکاري کېږي، په شکل کې ښکاري. نو ګوره که چېرته زه څه کوم دی دا باندې کلیک کوم نو دا شکل د راستانه چپ ته واوښته. صحیح ده. دا کس مخکې دلته و دلته واوښته. بیرته کنټرول زیډ کوم او اوس راځم څه کوم د بره نه لاندې راوړم. نو تاسو وګورئ چې دا انسان څه سر ښکته او مطلب نور ایریا یې پورته خواته لاړله. صحیح ده. بیرته کنټرول زیډ وهم. نو دا په دې موردو لپاره استعمالیږي. بیرته دا شکل ډیلیټوم. صحیح ده. صرف د شکل راوصل په دې خاطر مې خوښ شول چې مطلب تاسو ته دغه دوه کمانډونه په اسانۍ سره تاسو ته زده شي. صحیح ده. نو دا ډیلیټ وهم. بیرته راځم شیپ ته. شیپ بل موږ سره مهم څه ده پین ټول آوټلاین ده. آوټلاین چې دپاره استعمالیږي. آوټلاین په دې خاطر استعمالیږي چې مطلب غواړئ که چېرته یو شکل ته څه وکوئ بارډر ورکوئ، دغه بارډر یا شیپ بارډر یا آوټلاین نو دغه کمانډ ته آوټلاین وایي. او دا چې دا د شیپ آوټلاین باندې په شیپ په بارډر باندې تاثیر گزار ده. صحیح ده. تاثیر خوري. نو زه اوس فی الحال د شیپ د دغه شکل چې زه وایم شیپ نو شکل بارډر څو ده او آوټلاین یې څومره د 0.15 پوینټه ده چې د پی ټي پوینټ. نو زه راځم دا غواړم چې زیاتې کم د دې ځای څخه زیاتولی شم. زه راځم دلته څه کوم په دریو اندازه زیاتوم. نو تاسو وکړه 3 اندازه باندې زیات شي. زه وایم چې لږ نور هم زیاتوم، لږ رنګ ورکوم. صحیح ده. نو تاسو وکړه دا شکل آوټلاین دې حد ته راورسېده. صحیح ده. که چېرته زه د آوټلاین د ځای نه نن کم لرې کړم په د کیبورډ ماوس کې رایټ کلیک سره آوټلاین ختم شي. دلته ګورئ نن شي. کنټرول زیډ وهم بېرته راشي. صحیح ده. لس په اندازه موږ سره دلته آوټلاین ده. غواړم دغه ما مطلب که تاسو غواړئ چې زه دا به لږ راکم کړم 3 اندازه کړم. که تاسو غواړئ چې دغه آوټلاین زما خوښ نه شي دا لاین زه بدلوم د دې څخه بدلوی شئ. تاسو وګورئ دې آوټلاین ته واوښته.
زه وایم که دا هم خوښ نه ده دې ته یې غواړه. مطلب تاسو وګورئ دې ته واوښته او دا تاسو وکتل مطلب شکل دې هاته واوښته. ښه بل موږ سره ده نو تاسو وویل دا شیپ ټول او پیک ټول نو تقریبا حتی راوځو بل موږ سره کرف ده صحیح ده. دا دوه درې کمانډونه چې دا چې ځکه چې موږ سره بلاک هم دي دا چې دی پاینده درسونو کې دا شی کورلډا چې ده یو ټول د بل ټول سره صحیح ده پیوست ده صحیح ده ټول په یو ټول باندې کار نه کوي. ګورې که تاسو ته مخکې ما په تېر درسونو کې هم ویلي وه چې باید شروع د دې دوو څخه شوې وه نو شیپ ټول ته څه پکار نو تاسو وکته چې که چېرته ما دا شکل مخکې نه و اخیستی نو شیپ ټول کار نه کوو صحیح ده. ګورې کار نه کول په دې خاطر کورلډا یو پیوست یو لینک سافټویر ده یو ټول د بل ټول سره اړیکه لري باید یو د بل سره استعمال کوي. ښه نارملی زه راځم څه کوم زه به یو د دې دوه کمانډونو په مرسته به زه یو څه کوم یو بزنس کارت ډیزاین کوم چې موږ الریډي سایز اخیستی ده. راځم امپورټ ده صرف پیسټ مې ووهه امپورټ. ښه د یو عکس د راوستلو دپاره که غواړئ چې مطلب ستا په کمپیوټر کې یو تصویر یا عکس غواړئ دلته څه کوئ یو ډیزاین پې عملي کوئ نو اسانه طریقه یې دا ده چې تاسو کولی شئ چې دې ځای نه فایل ته لاړ شئ او فایل ته دلته را چې څه کوي امپورټ صحیح ده. نو غواړئ چې مطلب کوم تصویر کورلډا ته امپورټ کوي نو هغه د دې ځای څخه امپورټ کولی شئ. نو زه راځم څه کوم یو طریقه خو دا ده مخکې له دې چې عکس راولم یو طریقه دا ده بله طریقه موږ سره دا ده یا خو د فایل نه موږ ویلو چې امپورټ کولی شو کنټرول آی شارټ کټ ده. بل موږ سره کولی شو دغه علامې ته تاسو ګورئ د دې ځای څخه هم موږ کولی شو خو چونکې اوس موږ سره څه هغه نشته ده دا عملیه موږ نشو ترسره کولی نو د هغه دپاره څه کولی شو چې دا چې د موږ سره د کورل چې موږ مطلب د کورلډا خپل فایل راوړی راغوښتل غواړئ نو هغه د دې ځای څخه کولی شئ. نو زه اوس وایم چې زه یو شکل هغه کومه امپورټ کومه نو تاسو هغه د دغه ځای دې کمانډ څخه کولی شئ کنټرول آی شارټ کټ ده دې باندې کلک کړه نو زه څه کوم یو شکل راولم نو چونکې دا بزنس کارډ وراوړم لږ ښکلی هم ده صحیح ده. نو دغه رقم ته موږ یو کارډ ډیزاین کوو نو تاسو وکړه هغه شکل موږ سره څه امپورټ شه مطلب دلته راغی. ښه بل په شیپ کې یو درې مهمې خبرې دي په شیپ ټول کې پیک ټول باندې موږ خبره وکړله په شیپ ټول کې موږ سره یو څو مهمې خبرې دي د دې شکل د جوړولو نه مخکې به په هغه باندې بحث وکړو تر څو موږ سره دا شکل جوړول اسانه شي صحیح ده. زه به دا شکل د یو وخت دپاره لږ د سې خوا کېدم او راشم دلته یو شیپ به واخلم صحیح ده. ډبل کلیک دلته شیپ پرنټر یا ځان ته شکل واخیسته او راغللم څه وکړم شیپ ټول ته راغللم صحیح ده. نو دا ریبن موږ سره خلاص شه په شیپ ټول باندې موږ څه کوم کارونه ترسره کولی شو نو تاسو که چېرته پام وکړه موږ دغه اړخونه به موږ پې کارف کولی شوی صحیح ده او په رقم ته حالات ته موږ د شکل بدلوی شوی. نو عمده کار څنګه ده په دې خاطر چې زه غواړم چې یو شکل ته مختلف ډوله کرف ورکم صحیح ده. مطلب زه یو شکل ته دا په دې رقم څه کوم کرف ورکوم صحیح ده. نو په دې خاطر زه راځم د شیپ مې انتیار سلیکټ کړی ده په تاسو کولی شئ چې په دې ځای څخه کرف کنټرول کیو شارټ کټ ده کلیک کوئ نو دا شکل به څه شي دې حالت ته واوړي او دا ریبن به هم بدل شي صحیح ده. نو تاسو کولی شئ چې یو شکل ته بدلون په دې مختلف هره نقطه کې موږ بدلون ورکوو په شیپ ټول سره صحیح ده. کنټرول زیډ وهم چې بیا سر نه دا عملیات ترسره کړم ګوره پیک ټول ته راغلم اول مې بیرون کلیک ایس کوم یو مینیو موږ سره نه ده سلیکټ شوی راغلم شیپ ټول ته صحیح ده او اول شکل سلیکټ کوم بیا راځم یا دې ځای نه کرف کوی شي یا د پیک ټول نه نو زه راځم شیپ کې کرف
نو مینیو هغه ربنې موږ سره څه شه بدل شه. که غواړې ته دغه نقطه سلیکټ کړې، صحیح ده، دا نقطه سلیکټ کړې غواړې کرف کې، نو دا تاسو ماوس بیرون نه پرې راډر کوئ نو دا نقطه به موږ سره سلیکټ شي. ګورئ دا تیر په شکل کوم یو مخکې به تورېده اوس شین رنګ ته اوړي. ګوره زه وایم دا نقطه سلیکټ کوم، دې رنګ ته شنه شوه، صحیح ده. غواړئ دا سلیکټ کړئ، دا سلیکټ کړئ، صحیح ده. ګورئ دغه سلیکشن چې ده داسې مربعي شکل باندې سلیکشن کوي، صحیح، ریکټنګل شکل باندې سلیکشن کوي، صحیح ده. او بل موږ سره دلته دا فری هینډ چې ته وایي آزاد، زه وایم دا هم سلیکټ کوم او دا هم سلیکټ کوم. نو تاسو که دواړه سلیکټ شوې، که چېرته زه دا دېخوا مطلب زه ته حرکت ورکړم نو مطلب دې شکل ته واوښته مستطیل. که چېرته زه دا کلیک کړم، صحیح ده، فری هینډ ده، فری هینډ دا سلیکټ کوم او دې ته بدلون ورکړم. نو تاسو کولی شئ دې رقم بدلون ورکولی شم. کنټرول زیډ وهم، بېرته راوړم ریکټنګل ته، ریکټنګل کې دا سلیکټ کوم، یوه نقطه اوس موږ سره سلیکټ کېږي، صحیح ده. نو تاسو وکړه دې شکل ته واوښته. بل موږ سره چې ده، بل موږ سره اډ نوټ ده. اډ نوټ موږ سره کوم کار ته سره کوي؟ اډ نوټ یو نقطه څه کوي؟ اضافه کوي. ګوره دا یو نقطه ده، دا یو نقطه ده، دا څلور نقطې دي په دې یو شکل کې موږ سره. زه هم یو بله نقطه هم زما په کار ده. ګورئ که چېرته اوس سلیکشن ده که نه، ګورئ یو سلیکشن دا پوینټر چې ده یو سلیکشن کوي. که چېرته زه راولم دا پوینټر په دې خط باندې ودروم نو دا پوینټر بل رقم بدل شي، د پوینټر سره بلاندې یو کرښ غوندې شکل راشي. ګورئ که زه ته کلیک کړم، صحیح ده، کلیک کړم نارمل یو نقطه راځي او دا نقطه راوړم دلته څه کوم؟ اډ کوم دلته چې د دې شکل باندې پاتې شي. ګوره که زه بیرون کلیک کوم نقطه ختمیږي، زه راځم دلته کلیک کوم او دلته اډ کوم نقطه، نو تاسو که دلته یو نقطه پاتې شو. که بیرون کلیک هم کوم دا نقطه دلته پاتې شوله. او دا که زه داسې کرف کوم، غواړئ چې مطلب څه ورته میسج باکس جوړ کړئ، نارملي ګورئ میسج باکس جوړ شي، صحیح ده. خو زه راځم بېرته عادي حالت ته راوړم، صحیح ده. اوس راځم څه کوم؟ غواړئ دغه نقطه بېرته ډیلیټ کړي، سلیکټ کوم او دې ځای څخه ډیلیټ کړي، صحیح ده. بیا راځم څه کوم؟ بل موږ سره چې ده یو موږ سره ده بریک کرف، یو بل موږ سره چې ده جوین کرف. غواړئ دلته یو نقطه واچوئ، نقطه مې اډ کړله، زه غواړم چې څه کموئ؟ کرف کمول. زه راځم دا نقطه څه کوم؟ کرف کوم. ګورئ کنورټ ټو کرف، دا نقطه مې څه کړه؟ کرف کړه. دوه حالت یې ځان ته انتخاب کړه. ګورئ زه لږ دا ماوس لږ د صفحه لږ رازوم کوم. ګورئ یو قشی دې حالت ته چپ ته راغی، یو قشی راسته ته. نو که چېرته زه دې باندې کلیک کوم نو تاسو ګورئ چې د یوې نقطې د کرف کولو سره څه شو؟ دې حالت ته شکل واوښته. نو دلته موږ سره څه کرف و. ګورئ دلته موږ سره کرف شو. زه وایم چې څه کوم؟ دا څه که بریک که موږ سره بریک کرف یې موږ سره ختم شو. ګورئ هغه حالت یې موږ سره ختم شه. کنټرول زیډ ووایم چې بېرته عادي حالت ته راشي. او بل موږ په جوین باندې خبره کوله. جوین مطلب یو ځای کول د څه شي؟ د نقطو. ګورئ جوین نوټس، یو بریک نوټ دی، یو جوین نوټ. جوین نوټ که چېرته زه د شکل ته زه یو رنګ ورکړم یا دغه دا رنګ ورکوم، صحیح ده. دا رنګ مې ورکړم. اوس دغه شکل چې کله بند وسي، ګورئ دا شکل موږ سره بند ده نو څه رنګ یې واخیسته. او که چېرته زه دا شکل شیپ ټول او دلته دا دوه نقطې څه کړمه؟ بریک کم. نو بریک مطلب جدا که خپلو کې، صحیح ده. نو که چېرته زه راشم دوه نقطې جوړې کړلې، که دې نقطې باندې کلیک کړم نو دا شکل خپلو کې جدا که، نو دا معلومه خبر ده، صحیح ده. که چېرته مطلب څلورو خواونه د اوز مقصد ته واخلئ. ګوره که څلورو دیوالونه بند دي خو اوبه پکې جذبېږي، مطلب راټولیږي. او که چېرته یو اړخ خلاص وي نو دا اوبه د ذخیره کې نه پاتې کېږي. داسې یو مطلب ته واخلئ. که چېرته دا نقطې خپلو کې جوقه وي، څه وي؟ جوقه شوي وي، نښتې وي، نو دا شکل رنګ اخلي. او که چېرته جدا وي بیا رنګ نه اخلي. ګوره اوس جدا دي، صحیح ده. زه راځم څه کوم؟ دا دواړه بېرته یو ځای کوم، صحیح ده. دا دواړه جوین کوم.
ګورې مخکې دا حالت موږ سره فعال و ځکه چې هلته رنګ اخیستل شوی وه صحیح ده. اوس دواړه یو ځای کوم دا دواړه نقطې سلیکټ کوم اوس جوین کوم چې جوین کوم نو هغه رنګ بېرته خپل حالت ته راځي صحیح ده رنګ خپله بېرته واخیسته ځکه نقطې خپل کې ونه کړې هغه رنګ بېرته راغی تېر کوم رنګ چې اخیستی و هغه یې بېرته واخیسته. ښه بل راځم شیپ ټول کې راځم دلته یو نقطه دا نقطه اخلم څه کومه دا به دې ځای څخه ډیلیټ کړمه دلته به یو نقطه واخلم صحیح ده دا به اډ کړمه کنټرول زیډ څه شوه یو ته په دا به رنګ د دې نه لرې کړم چې صحیح دقیق وښکاري کلیک دلته اډ نوټ مخکې مې ډیلیټ نوټ وهلی و. راځم څه کومه دا لاین چې دا شکل ګوره دا شکل ته دې نقطې ته ما دا شکل داسې کرف ورکړه صحیح ده. اوس زه راځم څه کوم چې یو مستقیم لاین ته دې نه جوړوم په دې کلیک کوم نو تاسو وګورئ یو اړخ څه شي مستقیم لاین ته وخته دې باندې هم کلیک کوم زه هم دا اړخ موږ سره مستقیم لاین کړه نو تاسو وکته چې دواړه اړخونه څه شي مستقیم لاین ته وخته که چېرته زه دې باندې کلیک کوم او دا کرف کوم غواړي چې د یو نقطه ځان څه کې کرف کې مطلب تاولو شکل بدلونو ته یې جوړ کړي نو نارملی کرف به یې کړي صحیح ده کرف. اوس تاسو ګورئ چې د دې نقطې ته هماغه تیر په شکل دوه تیره جوړ شول که چېرته زه اوس دا نقطه کولی شم چې بدلون پکې راولم زه راځم دا اړخ یې پکې لږ زیاتوم صحیح ده زه وایم چې دا اړخ اوس که زه راځم دې ته رنګ ورکوم نو تاسو وګورئ دې حالت ته واوښته زه راځم دا هم کلیک کوم دې ته هم کرف ورکوم دې نقطې ته زه راځم دا مې په دې شکل ته واوښته زه وایم دا هم کرف کوم صحیح ده دا نقطه مې هم کرف کړه ده صحیح ده او دې ته بدلون ورکوم تاسو وکته په دې شکل مې دا شکل جوړ کړه صحیح ده. غواړئ چې یو اوس نقطې ته بل موږ سره چې دا کاپس صحیح ده کاسپ نوټ ده کاسپ نوټ مطلب څه ته ویل کېږي دا نقطه ده صحیح ده دا نقطه ده اوس ته غواړئ چې دې اړخ کې بدلون راولي صحیح ده په دې اړخ کې بدلون نه راځي الریډي موږ سره سلیکټ ده که چېرته موږ یو نقطه کرف کو ډایرکټ همدا عملیه پرې ترسره کېږي. ګورئ چې زه دې اړخ ته بدلون ورکوم نو دې راسته اړخ ته هېڅ کوم تاثیر نه غورځېږي زه وایم چې د دې په نقطې کش کولو سره تیر کش کولو سره راسته اړخ ته باید بدلون راشي نو زه راځم دلته څه کومه سموت نوټ انتخابوم نو تاسو اوس ګورئ چې د دې د چپ لاس کرف کولو سره ښي لاس هم کرف کېږي صحیح ده. نو تاسو وګورئ که چېرته اوس دواړه اړخ کرف کېږي خو که چېرته زه دا راسته اړخ زیات کرف کړم نو چپ اړخ یې پاتې شه په ځای دونه کم کرف کېږي ګورئ په لږ اندازه کې کېږي وګوره که چېرته زه زیات اندازه ورکوم نو دا اړخ نه کرف کېږي صحیح ده. اوس په دې د سیمیټریک نوټ سره تاسو کولی شئ چې په یوې نقطې ته د یو اړخ ته چې څومره تاسو کرف ورکولی شئ په هماغه نقطې سره تاسو چپ اړخ ته هم هماغونه کرف ورکولی شئ نو تاسو اوس ګورئ چې زه دې باندې کلیک کړم په دې اپشن باندې نو د دې نقطې په کش کولو سره نو تاسو ګورئ چې په چپ لاس ګورئ دلته هم بدلون پکې راځي مخکې نه راته صحیح ده نو تاسو ګورئ بدلون پکې نه راځي سوري د راسته لاس په شیپ کرف کولو سره څه کېږي چپ لاس هم کرف کېږي هسې عجیبه غوندې شکل ته جوړ شه ډیلیټ به کړم صحیح ده یا کنټرول زیډ به کړم عادي حالت ته به راولم بیخي صحیح ده. نو دا موږ سره څه شیپ برکت و شیپ ټول باندې موږ دا کار نه کوو دا نورې کوم کمانډونه چې دي دا په آینده درسونو کې یو استعمالیږي صحیح ده خو دا هغه عمده دي صحیح ده چې موږ یې کار اخلو. زه راځو اوس څه کوو په دې کارت ډیزاین باندې کار کوو صحیح ده چې دا کارت څرنګه ډیزاین شوی ده زه زره ډیزاین کوو تیار ما سایز اخیستی ده صحیح ده بر موږ سره 3.2 ده مخکې موږ په ویډیو په سر کې ویلې او هایټ یې موږ سره 2 انچه ده صحیح 3.5 انچه بر ده او 2 انچه څه ده اوچتوالی ده. زه راځم نارملی ډبل کلیک کوم چې شیپ موږ سره څه واخلي یو باډر ځان ته انتخاب کړي او راځم دا موږ سره دا کوم هغه چې دا د دې شکل د دې کارت دا څلور کنجونه موږ سره ګورئ که تاسو ورته ځیر شئ کرف دي نو
معلومه خبر ده چې موږ به د شیفټ ټول نه کار اخلو او دا کمانډ به پې عملي کوو سي راوند کاونټ او دې ځای نه به زه دا لږ زري څه کومه راوند کومه تاسو وکتئ لږ ډېر زیات راوند شه لږ به څه کوم کم کړم تاسو وکتئ لږ راوند شه راځم رنګ سپین د رنګ ورته سپین انتخاب کوو صحیح ده ځکه چې دا بیکګراوند هم سپین د سپین رنګ پې نه ښکاره که چېرته یو بل رنګ پې راولو نو سپین رنګ به بیا پې ښکاره شي ښه راځو دا حالت یې موږ سره څه کوو جوړوو نارملي د دې حالت د جوړولو دپاره به څه وکړو دا نقطه به داسې لږ شانتې څه کړو راکم کړو ګورئ که چېرته داسې راکم کړم خو دا مکمل شکل راکمیږي کنټرول زیډ وهم د دې اسانه د دې کاپي کولو په خاطر موږ ویلو چې د یو شکل د کاپي کولو لپاره د ماوس د راسته بټن په پریس کولو سره یو شکل ته انتقال سره د چپې بټن پریس کولو سره یو شکل کاپي جوړیږي نو ګوره زه همغه عملیه ترسره کوم ګوره ماوس لیفټ کلیک پریس او دې خوا رایټ کلیک کوم چې دا شکل موږ سره دلته کاپي جوړه شي نو تاسو ګوره دلته موږ سره څه شي کاپي جوړه شوله د دې شکل زه غواړم چې د دې دغه کرف خلاص کړم نو دلته کرف ده د کرف خلاص ختموم کنټرول زیډ وهم دې ځای نه دا څه کوم دلته زیرو ورکوم زیرو دلته هم زیرو صحیح ده تاسو اوس ګورئ دقیقه شکل پکې څه کېږي دا اړخونه خو ما سره صحیح دي ځکه چې دلته د شکل سره کرف باید وسي دلته یو کنټرول زیډ وهم چې دا شکل ځکه دا دوه اړخونه یې نه کومم څه پوه شوئ دلته مطلب ګورئ دغه دوه اړخونه یې نه کومم ځکه چې دا د شکل سره تیار جوړ شي او دې ته رنګ ورکوم تور رنګ ورکوم داسې تور باخوند رنګ ورکوم ګورئ او نارملي څه کومه شیپ ټول باندې دلته کرف مې ووهه صحیح ده او دا نقطه به داسې را کلیک کوم او داسې به لږ زري څه کوم راکاږم لږ به یې نور هم چې تر څو دلته زیات ده صحیح ده دلته مې لږ راکم که صحیح ده او دا به نقطه به یې لږ دې خواته راکش کوم تقریبا دا شکل جوړ کړو دا ډېر تور ده لږ زیات تور رنګ به ورکړو صحیح ده دغونه تور رنګ بس ده صحیح ده ډېر تور مزه نه کوي ښه دا نقطه یې موږ سره جوړه شوه دا ځای موږ سره جوړ شو اوس راځو دا شکل یې جوړوو صحیح ده راځو یو شکل اخلو د راځو شیپ ټول ته صحیح ده شیپ ټول باندې راځو کرف په کرف سره دغه نقطه به لرې کړو صحیح ده ډبل ښه د یو نقطې د لرې کولو اسانه طریقه دا ده چې شیپ ټول هغه هلته ما تیار کرف کړی و نو دلته یو نقطه موږ سره سلیکټ نه ده که نه ګورې ټول سپین دي چار اطراف سپین دي زه وایم دغه نقطه ترې لرې شي دې باندې کلیک ګوره دا شنه شوه یو کلیک وشه زه پې بېرته کنټرول زیډ وهم ګوره شیپ سلیکټ او دلته کرف صحیح ده په دې باندې ډبل کلیک کوم ډبل کلیک هغه شیپ موږ سره څه شه خطي شکل ته واوښته دا عملیه پې ترسره شوه زه دا څه کوم راوند کوم یو بل کلیک کوم پې کوم او داسې لږ څه کوم تاووم او دلته دا سایز به یې لږ ور کم کړو صحیح ده او دا به لږ څه کوم دا رنګ به یې لږ آوټلاین به یې لږ سور رنګ کومه چې صحیح ده په تور رنګ وښکاري لږ به دا شیپ ټول صحیح ده تیار کرف ده دا نقطه به یې لږ سلیکټ کوم دې خط سره به یې برابر کوم صحیح ده او دا به برابر کوم اوس څه کوم دا ایریا به لږ زري څه کوم دې خط سره برابر کوم او دا به لږ سلیکټ کوم دې سره برابر کوم تقریبا همدا شکل ته جوړ شه دا نقطه به لږ زري ته را دې خوا کوم صحیح ده او دا به لږ لاندې راکش کوم صحیح ده او دا به کلیک کوم دلته او کوم رنګ ورکوم داسې خړ رنګ ورکړی دغه رنګ به موږ هم ورکړو آوټلاین به ورته نن کو فلحال نو غالبا همدا رنګ انتخاب کړو دا لږ زموږ سپین بخون دی د لږ به تور رنګ ورته ورکړو دا رنګ به غالبا ورته صحیح اوسي او په دې شیپ به کلیک کړو کنټرول هوم سره چې دا لیر تر ټولو مخکې راشي صحیح ده نو الاینمنټ دلته راځي ښه کنټرول هوم چې دا تور لاین پې څه شي بره راشي
شیپ مطلب دا شیپ به راشي دقه هلته لږ ایریا ښکاري. ګورې کورولا موږ سره ډېر زیات زوم کوي. دا موږ سره د کورولا یو غټه څه ده ګټه ده چې مطلب زومینګ موږ سره زیات کړي چې تر څو دقیق څه شي دقیق ډیزاین جوړ شي موږ سره. تاسو وکتل چې دا ایریا موږ سره جوړه شوله. اوس راځو دغه پټه شنه پټۍ جوړو. راځو دغه دپاره نارملي یو شکل اخلو. صحیح ده. ګوره یو موږ سره دلته چې ده سنیپینګ ده. صحیح ده. سنیپ ټو آبجیکټ. ګوره که چېرته زه دلته دا شکل کلته زه ډریګ کوم تاثیر نه غورځوي او که چېرته دغه دا کرسر ما پوینټر راولم او په دې خط یې ودرم یو جمپینګ یي. صحیح ده. سیندربا غوندې ورپورې نښلي. دا د کوم له وجې کېږي د څه له وجې کېږي دلته څه ده په ویو کې غالبا سنیپ ټو آبجیکټ. ګورې دا موږ سره کلیک ده. شارټکټ یې آلټ زیډ ده. ګوره که چېرته دا موږ سره کلیک وسي نو دا شکل ګوره دا نقطه که مطلب د هر اړخ نه ګوره که چېرته دا پوینټر راوړم دلته نږدې کوم کړپ دې سره ګورې نښلي. تاسو ګورئ دلته صحیح دقیق کېږي. او که چېرته زه دا آبجیکټ ته راشم ویو ته ویو سنیپ ټو سنیپ دا کلیک ته لرې کوم نو تاسو ګورئ دلته هغه جمپینګ نه کوي. صحیح دقیق نه راځي. که چې زه به راځم ښه دقیق به ورسره برابروم چې تر څو څه شي کلیک شي. نو دا راشي ویو ته دا کمانډ همیش څه کوئ استعمالوئ ځان سره آبجیکټ دا به کلیک کوي ورسره. ګورئ اوس دلته جمپینګ کېږي. نو دا یو ګټور کمانډ ده. راځو دلته دا نارملي څه کومه لږ راډریک کومه. د ویډیو سایز خیر زیاتیږي خو پروا نه کوي. زه په سلو سره کار کوم چې تر څو تاسو په دقیق پې پوه شئ. صحیح ده. راځو شین رنګ ورته انتخابوو. دا تیز شین ده او دا پیکه شین ده. ښه دا رنګ څنګه ورته کم کړو؟ اسانه طریقه یې دا ده چې تاسو راشئ څه کوئ په کوم رنګ چې تاسو دا پوینټر د لیفټ کلیک په چق ونیسئ نو دلته به نور رنګونه هم راشي. ګوره زه راځم په دې شین باندې د پوینټر په چق نیسم. ګورې دلته یو بله وینډو خلاصه شوه. ګورې که چېرته زه راځم لږ ډارک رنګ ورکوم نو ګورې لږ تیاره رنګ شه. دې ته غالبا صحیح شه چونکې د دې پکسلیټ د رنګ ډېر ضعیفه ده نو موږ همدا رنګ دا به ورسره لږ میچینګ کوي. صحیح ده. خو خیر تاسو وایئ چې نه لږ صحیح رنګ ورته ورکړه لږ نور به یې ورته کم کړو. ته ګورې دې سره اوس برابر شه. آوټلاین ورته نن کومه چې تر څو مطلب آوټلاین ته لرې کومه لرې شه. دا لږ ډبل او زموږ لږ د دې دا سایز لږ زیات ته موږ به لږ موږ هم لږ دا د دې بر به لږ ورته زیات کړو نو دې سره به برابر راشي. ښه بل موږ سره چې ده دا نقطه موږ سره نشته. دلته په دې منځ کې کټ ده. د دې کټ کولو دپاره به یو شیپ واخلو. نارملي دا شیپ به دغونه شیپ به واخلو. صحیح ده. او دا به دلته راوړو. دلته به دې ته ورکو کوم رنګ تور رنګ. بل یو موږ سره ګوره ورټیکلي کلر پینل دی یو هارزنټلي سره یو مودي دی او افقي ده. افقي چې دا د کوم رنګونه چې مخکې نه استعمال شوي په تېر ویډیو کې به موږ تکرار کړي غالبا. او دا چې دا نوي رنګونه چې کوم یو نوي رنګونه استعمال کوي اخلي هغه به دلته جمع کېږي. صحیح ده. نو راځم دلته ما تیار هغه رنګ اخیستی ده تور رنګ ده. ګورې دې سره د آوټلاین ورته نن کوم. ګورې دې سره دا رنګ نه ښکاري همدا رنګ ده. راځم دلته څه کومه پیک ټول شیپ دا به لږ زري کرف کوم. صحیح ده. او دلته به یې پرېږدم. نو تاسو اوس ګورئ داسې ښکاري لکه دا شیپ چې صحیح کټ شوی خو اصل کې دا شیپ ده کټ نه ده. صحیح ده. موږ ورسره لږ سانتي څه وکړه لږ چانس هم ورسره برابر کړه. صحیح ده. نو تاسو وګورئ لکه کټ چې اوسي. ښه دا راخلمه څه کومه دې سره به ګروپ کومه د دې. صحیح ده. ګروپ مطلب یو ځای به یې کومه. صحیح ده. چې تر څو مطلب سبا که زه دا سلیکټ کومه نو ګوره که زه دا فول سلیکټ کومه نو اوس چې دا هغه شکل پاتې شه زه وایم چې هغه هم ورسره دې دپاره د ګروپ څخه کار اخلو. ګوره ټول سلیکټ راځم دلته څه کوم چې ګوره دا تاسو مکمل سلیکټ کوئ یا اول شکل سلیکټ کوئ یا شیپ سره دویم شکل سلیکټ کوئ او په کیبورډ کې کنټرول جی پریس کوئ یا کلیک کوئ نو څه به شي دا به ګروپ شي. نو تاسو ګورئ اوس هر ځای کې انتقالي کنټرول زیډ ووایم چې بیرته خپل حالت ته راشي. ښه بل موږ سره دا شکل ده. د دې شکل د جوړولو په خاطر راځم دلته نارملي دا شکل انتخابوم. صحیح ده.
تیار موږ سره دا شکل شته ده. د دې شکل خیر یو دا ټول به موږ وایو خو دلته د دې ضرورت ده د پالیګان. نو د دې شکل د دقیق جوړولو لپاره کنټرول پرس نیسم چې صحیح راشي. صحیح ده. او دې ځای نه به دغه یو څنډه یې به زیاته کړم تر څو شپږ اړخه واخلي او لږ به یې وړکی کړمه. زر به دا شکل جوړ کړم. صحیح ده. آوټلاین به لږ نیم ده 0.5 ده 0.15 به یې کړمه او دې ته به هم دغه آوټلاین دا ورکړم. لږ به یې دا اړخ شیپ سره راکم کړم. شیپ پریس لږ به یې لږ راټول کړم او ښه ما دا څه رقم وړوکی که دې ځای دا کونج مې ونیوه په ماوس کې مې لیفټ بټن پریس ونیوله او دا مې لږ راډیک کړه. شیپ مې ورسره په چیک نیولی ده چې دواړه اړخونه ټول یو شی راشي او په ماوس کې مې ورسره ډایرکټ ګوره ما د ماوس لیفټ بټن او په کیبورډ کې شیپ بټن پریس نیولی ده او چې زه دلته څه کومه رایټ کلیک پې وکړم یو څه به شي ډوپلیکیټ به جوړ شي. دلته دا مینو پې راغله. دا به مطلب تاسو ډېر زیات څه وکړه پریس که نو زه زر څه کوم هماغه عملیه پې ترسره کوم. نو تاسو وکته چې هماغه شیپ دلته وړوکی جوړ شه. مطلب یې وړوکي لوګو غوندې جوړه شوه. راځم دلته ټکسټ اخلم. ټکسټ مې دلته واخیسته. ټکسټ به دلته ورکړم او پامیر به ورکړم. پامیر صحیح ده. پامیر دوی لږ به ځم پامیر هغه به ورکړم صحیح ده انسټیټیوټ. دا به لږ راوړ کړم. دلته یو ټي کم ده ځکه سپیلنګ مسټیک ورکوي. دا پامیر مسټیک ځکه ورکوي پامیری پامیر آی آر. ښه زه راځم دا لږ وړکی کوم. بیا هم دلته د مسټیک ورکوي ځکه چې دا کورولډا پیژني نه. صحیح ده. د دې کورولډا په ډکشنري کې دا موږ سره اټ نه ده په دې خاطر دا مسټیک ورکوي. زه به دا لږ بولډ کوم چې لږ څه واضح وښکاري او دلته به راشم څه به کوم دلته دا خط به ورسره یو بل خط به هم واخلم یا دا به کاپي پیسټ کړم. لیفټ کلیک ورسره ډایرکټ رایټ کلیک کاپي شوه. دا به لږ دې اړخ نه وړکی کړم او دا رنګ به ورسره انتخاب کړم. لږ به دا انتخاب کړم چې لږ واضح ښکاره شي. صحیح ده. او زه به راشم شیپ سره به دا کلیک کړم. لاړ به شم آبجیکټ ته. آبجیکټ کې به الاینمنټ ته. الاینمنټ کې به لیفټ الاین کړم. الاین لیفټ. نو دا اړخونه به سره څه شي برابر شي. او لږ زره به څه کړم کیبورډ کې به د رو کې سره څه کړم اپ رو کلیک کړم چې تر څو موږ سره څه شي لږ بره لاړ شي. نو دا اړخ موږ سره څه شي ډیزاین شي. دا لوګو به موږ سره نه چې سر کې ضرورت یې نشته ده. صحیح ده. ښه که دلته څه لیکي ولیکئ. زه څه نه لیکم پکې تاسو ولیکئ. دا اړخ به د جوړولو دپاره نارملي دا ټول شکل به څه کې کلیک کې کنټرول سره به لاندې راډیک کې ګوره ما لیفټ کلیک نه ده خو کنټرول او لیفټ کلیک مې دواړه کلیک نیولي لکه لاندې راډیک کوم رایټ کلیک ورسره کوم چې کاپي شي. صحیح ده. او راځم څه کوم دلته هارزنټلی څه کوم میرر کوم تاسو کته چې دې حالت ته واوښته او صرف دغه خط هم دې حالت ته راوړم. تاسو کته چې دې شکل د برابر. صحیح ده. او که غواړئ په دې شکل کې ځم دومره بس د څه که چندونه ډیزاین شوی ده. پامیر انسټیټیوټ موږ دلته دا به لږ دلته لږ غټ کړم تر څو لږ ځای ونیسي. شیپ سره څلور اړخونه یې برابر غټوم دلته غټ. صحیح ده. نو دا موږ سره یو نارملي که تاسو دا نمبر او لینک بزنس کارت اډرس صحیح ده ورکوئ تاسو ورواچئ. نو ما نارملي همدومره ډیزاین که تاسو ته نور باقي تاسو کار وکړئ پکې تر څو ما سره د ویډیو سایز زیات شي. صحیح ده. خو تاسو پکې کار وکړئ. نو تاسو وګورئ سیم ټو سیم هماغه بزنس کارت موږ ډیزاین کړ. نو تاسو وګورئ چې کورولډا ډېر دلچسپه پر سافټویر ده. ډېر په اسانۍ سره موږ یو څه کوو یو ډیزاین پکې جوړولی شو.
دلته صرف دغه وړوکی حالت به موږ څه کړو دغه شی به لږ وړکی کړو چې تر څو موږ سره دلته وړوکی ده دلته موږ غټ جوړ کړی دغه به لږ وړکی کړو دا به ان ګروپ کړو مخکې کنټرول جی سره موږ ګروپ کوو کنټرول یو سره به زه ان ګروپ کړم او دا حالت به شیپ به د دې نه ډیلیټ کړم او دا به لږ راوړ کړم دلته مې لږ څه کړه راوړ کړه او دلته به زه شیفټ کلیک او دلته به کرف به یې کړم او دلته به دغه نقطه لږ دلته راوړ کړم صحیح ده راکړه کړم دې خواته چې دا شکل دغه شي او دواړه نقطې دلته څه کړم لږ به دواړه نقطې سلیکټ او لږ به یې څه کړم دې خو به یې راکم کړم او دا به دې سره لږ څه دقیق سره برابر کړم تاسو وکړئ دلته برابر شي صحیح ده دا یم په دې نو دا و موږ سره بزنس کارت په دې ویډیو کې موږ یو وړوکی شانتي بزنس کارت ډیزاین کړ صحیح ده نو کار پې وکړئ دقیق کار پې وکړئ تر څو دقیق مزه شي تر بلې ویډیو پورې مې په لویه سپارلی یاستئ په دعاګانو کې مې یاد ساتئ د الله په امان